د جمعې د ورځې اولنی څلور رکعاته سنت تانه پاتې شول، نو د جمعې نه وروسته به هغه په کوم وخت کې او په کومه طریقه باندې ادا کولی شي. کتونکو یاد ساتئ دغه سوال یو ملګري په کمنټس کې هم کړی دی. کتونکو د جمعې د ورځې چې کوم رکعاتونه دي هغه ټوټل 12 رکعاته لمونځ دی، چې په دې کې 10 رکعاته دا سنت دي او 2 رکعاته فرض دي، او ترتیب یې داسې دی لکه څرنګه تاسو ته پته هم دو چې اول څلور رکعاته سنت دا د جمعې د لمونځ چې کوم 2 رکعاته فرض امام سره په جمع باندې ادا کیږي، د هغې نه مخکې څلور رکعاته سنت دي، او بیا 2 رکعاته فرض دي چې امام سره کم په جمع باندې ادا کولی شي، او بیا دغه فرض نه وروسته شپږ رکعاته سنت دي چې اول به څلور رکعاته ادا کوي، بیا به چې دی 2 رکعاته ادا کولی شي. خو که چېرته د یو مسلمان نه دغه څلور رکعاته چې کوم د فرض نه مخکې ادا کیږي دا پاتې شول، د دې لپاره ترتیب دغه رقم دی چې کله ته دغه فرض ادا کی د دین وروسته اول شپږ رکعاته سنت ادا که چې کوم پسې وروسته ادا کیږي، او د هغې نه وروسته چې دی بیا دغه څلور رکعاته سنت ادا کا. او که چېرته چا داسې ونه کړل بلکې اول هم دغه څلور رکعاته سنت ادا که چې کوم دنه پاتې شوي دي او د هغې نه وروسته بیا څلور رکعاته سنت وکړل بیا 2 رکعاته وکړو، نو دا ترتیب هم صحیح دی، څه خبره پکې نشته دی. خو افضل او بهتر دا دی چې اول دغه ترتیب برابر کړه، چې مطلب دا چې څلور رکعاته سنت ادا کا بیا 2 رکعاته سنت ادا کا، او هغې پسې وروسته چې بیا څلور رکعاته سنت هغه ادا کړه چې کوم تا نه مخکې پاتې شوي دي. دویم نمبر سوال یو ملګري کړی دی چې که چېرته د یو امام پسې مقتدي په تشهد باندې ناست دی او دغه مقتدي دغه تشهد عبده ورسوله ته ورسوي او دی چې د هغې نه وروسته درود شریف شروع کړي، مطلب دا چې نورو دعاګانې وایي او امام تشهد پوره کړو درېیم رکعت ته ودرېدلو، نو آیا په دغه مقتدي باندې سجده سهو لازم ده او که نه ده لازم؟ کتونکو یاد ساتئ چې کوم یو عمل په خطا سره په هېرې سره د مقتدي نه وروستو وشي چې هغه واجب یعنې یا ترې پاتې شي یا په واجب باندې زیادت وکړي یا کموالی وکړي او د امام پسې اقتدا کړي وي او دغه عمل دغه مقتدي قصدن ونه کړي، نو په دغه صورت کې په دغه مقتدي باندې سجده سهوه نه واجب کیږي او په دغه منځ کې فرق نه راځي ځکه چې دا اقتدا د امام پسې کړی دو. خو که چېرته یو مقتدي د امام پسې وروستو یو واجب چې دی قصدن ترک کړي پرېږدي نه وایي قصدن، نو په دغه صورت کې د امام په منځ کې خو څه فرق نه راځي، د امام منځ صحیح دی او دغه مقتدي دغه منځ نه صحیح کیږي. نو دې د وجې نه که چېرته یو مقتدي دی او د امام پسې تشهد باندې ناست دی او امام چې دی درېیم رکعت ته ودرېدو خو دغه مقتدي په خطا سره په هېرې سره چې دی تشهد یعنې تشهد باندې زیادت وکړو درود شریف ویلی ورسره دعا ملګرې کړه، نو په دغه مقتدي باندې سجده سهوه نشته دی او د امام په منځ باندې او دغه مقتدي په منځ باندې هیڅ قسمه فرق نه ورځېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.